او خوږ شاعر ستر شاعر جناب افسر افغان صاحب چې کوم زمونږ د پنډال ته تشریف راوړی دی زه هغوی ته په ډېر درناوي سره بلنه ورکوم. افسر افغان صاحب دا لوی خدای د سترې نامې نه شروع کوم چې د عقل فهم او ادراک خالق دی. د سرسر نه یې سبا جوړه کړې ده او د ظلمت نه یې ضیا جوړه کړې ده. زمونږ یاسر اکمل روغانۍ د دیر د سیمې یو ډېر ښه شاعر دی. هغه وایي دا نه چې ګنې زه یې د ښایست خریدار نه وم خو ما سره د مصر په بازار کې داندلي وشوه. نو زه چې راتلم ما ته دا پته نه وه چې زه به کمپیرینګ کوم نو ما سره داندلي شوې د یو زه ناڅاپه راپاڅولی یم. خو زمونږ هر کار ناڅاپي او زه د امونه تر اباسینه پورې ځان د دې وطن ذمهور ګڼم. نو یاده دې وي چې زه بېګا د شپې 3 بجې را رسېدلی یم باجوړ ته. ما دې ملګرو ته وی چې که د باجوړ د خلکو ما سره مینه ده موږ هلته سیلاب ځپلو له ناستو زه ما باسین صاحب او ډاکټر کرن خان صاحب نور ملګري بیا د شپې دلته رالم ناوخته. نو ما وی دې کې به هېڅ شک نه وي چې د باجوړ د خلکو ما سره مینه ده خو ما یې د دې شپې د کنډرو او د قذافي په دې لارو کوڅو کې په 3 بجې را رسېده. نو ما دا زما مینه هم د باجوړ سره ښیي. نو ما دا دو طرفه مینه ده زموږ یو بل سره. کمال صاحب وایي چې د خودسره سخنورو خلکو کور دی دا وطن د معتبرو خلکو کور دی او باجوړ ته دواړه لاسه په تندي دم باجوړ د زیګرورو خلکو کور دی. نو زه نن د زیګرورو خلکو کور ته راغلی یم. د ټولو نه اول به زه مننه کوم زمونږ د قذافي ماډل سکول اینډ کالج ډېر محترم پرنسپل صاحب محمد اصغر صاحب، د هغې تر څنګه محمد اکبر خان صاحب څوک چې منیجنګ ډایرکټر دی. بیا د دې ډېر زمونږ د محمد اصغر صاحب ډېر محترم والد صاحب هم موږ سره ناست دی. ډېرې ګپې شپې موږ ولګولې. ډېر داسې یو ژوندی او زلمی فکر دی د هغو هم مننه کوم. زمونږ د دغه نننۍ غونډې ډېر محترم مشر میلمه او د باجوړ د سیمې یو ډېر پېژندلی سیاستمدار ټولنیز فعال حاجي لالي شاه پښتونیار صاحب راغلی دی. باچازاده حیران صاحب راغلی دی. ډاکټر صاحب راغلی دی. او په تیره چې څومره هم ګلالي ماشومان ناست دي زما د دې علاقې مشران ناست دي سپین ږیري ناست دي د دې ټولو راتګ ته او دغه په احترام او په مینه باندې او په دومره صبر سره ناست دی دا بلاسي سلام کوم. او د دې دغه مینه چې ووینم نو ما ته دا تپره یاد شي چې ستا د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تګ وي رابشمه دې خلکو له وزان دا رسو دا مینه ناست دي. مخکې له دې نه چې دا سلسله موږ مخکې بوځو زه به دا معذرت کوم چې د کشمیر کې وم بیا اسلام آباد ته رالم بیا پېښور او بیا دا ځای نو ستړی شوی یم ډېر یم. خو ستاسو دغه توانایي انرژي او طاقت چې وینم نو زه دمه کېږم. دا زما سکون دی دا زما دمه ده در سره به یم. دونه دې خبرې کوم او بیا به د نظامت دا چارې مخکې بوځم. یوه خبره خو دا ده چې قذافي ماډل سکول اینډ کالج چې نن د هغې یو قسمه د پرانستې دستوره ده زموږ د دغه کالج. که موږ غواړو چې پښتانه اوس د دنیا د نړۍ د پرمختللي هیوادونو سره ودرو نو د هغې یوازینۍ لار ده چې موږ به اوس د علم د فکر د قلم د کتاب له مننه څو. یو شاعر وایي چې د مهذبه جنګ میدان ته به ټوپک نه وړم زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلم. او اوس داسې وخت راغلی دی چې ډز ټوپک وایما وهل ټکول دا بیخي زموږ په ګټه باندې نه تمامېږي. او زه په دې خبره باندې موږ دې ټول باجوړ ته د دې ځای نه مبارکي ورکوم چې باجوړ بدل شوی دی تعلیم یافته شوی دی پوهه شوی دی چې زموږ ملګرو خواوشا پورا یوه هفته دلته د امن دپاره کوم پرلت ووهو نو دا د دې خبرې دلیل دی چې تاسو اوس په ژوند مین یئ تاسو په امن مین یئ او تاسو د دې شعر کلک منونکي یئ چې زار د امریکا له روس او روس د زار له چینه شي غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. موږ غواړو چې په دې ټوله دنیا کې مینه راشي او موږ د هر قسمه بدامنۍ تنګ نظرۍ پر ضد باندې ولاړو. یوه خبره دا ډېره مهمه ده. دویمه خبره زمونږ دغه قذافي ماډل سکول اینډ کالج چې په 1900 کې
دا دلته یو لوی بوزغلی تړلی شوی و او نن د هغې نه یوه لویه ونه جوړه ده ما اوس د یو مشر سره خبرې کولې هغه وایي چې په شا 18 ډاکټران دې پاللي دي دغسې انجینران نو زما په خیال دا نه یوازې د دې سیمې لپاره بلکې د پوره عثمان خیلو دپاره او د باجوړ دپاره د ځان سره یو خیر راوړي باچازاده حیران صاحب خبره وکړه د پښتو زه دوه خبرې کوم دا پښتو یوازې ژبه نه ده حیران صاحب درې دا مشران په دې پوهې دي لالي شاه صاحب درې پښتو د ژوند د تېرولو زموږ دا مشران کاکاګان به پرې هم پوهې دا د ژوند د تېرولو یو پوره لاره ده تاسو به یو انګریز نه لیدلی چې هغه بل انګریز ته وایي چې زما تا سره انګریزي ده یا د انګریزۍ د وجې نه دله رالمه خو موږ یې وایو چې پښتو مې ده در سره د پښتو د وجې نه دله رالمه که پښتو نه وی نو ما به دا کار نه کوو نو که زمونږ نه پښتو لاړه نو دا یوازې ژبه تللې دي ګورې حجره لاړه جومات لاړ بدرګاه ننواتې مرکه اشر چې دا څومره زمونږ نه توکي دي دا زمونږ نه لاړو نو ملګرو یاد ساتئ ګورې دغه پښتو پرېږدئ مه دا یوازې ژبه نه ده دا د ژوند د تېرولو یوه پوره تګلاره ده او زما به دا عاجزانه التجا وي د دغه سکول انتظامیې ته چې پښتو دې خامخا په دغه سکول کې رایج کړي او دا دې هم د یو سبجیکټ په شکل کې لازمي درته پړاویږي د دې به هم ډېره زیاته مننه کوم او زه به خپله دغه خبره په دې باندې راغونډوم چې که چېرته مونږ او تاسو پښتانه غواړو چې په 21مه پېړۍ کې اوس پرمختګ وکړو پرمختګ وکړو او د نړۍ په هغه هېوادونو کې ودرېږو چې هغو سپوږمۍ ته ختلي دي هغو ریسرچز کړي دي هغو څېړنې کړي دي نو مونږ به علم فکر کتاب قلم ته لاس ورکوو او همدغسې به مونږ مخکې ځو یو ځل بیا د ټولو مشرانو د کشرانو د ځوانانو ډېره زیاته مننه کوم د باجوړ دغه فکرونه دې هم دغسې آباد وي او دا سلسلې دې هم دغسې مخکې روانې وي ګوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه زما د غرونو باز په دودخورکو پسې ګرځي او زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي زه هم سلام درته